ډیر با ادب ډیر با اخلاقي مونږ چې دغه اخلاق ته وګورو ادب ته وګورو سلام چې کوي پسینه پکې لا جدا لاس کی دي مونږ ته پوښتنه کوي دا ځوان څوک دی ډیر با اخلاق الګ دی ډیر با ادب الګ دی ډیر خسړې دی مونږ ته جواب میلاو شي او مولوی صاحب ډیر خسړې دی خو په کور کې د سکر ور سره خبرې نه کوي د ماما سره خبرې نه کوي د ماما د زوی سره خبرې نه کوي د تر سره خبرې نه کوي د تر د زوی سره خبرې نه کوي بار مو د ځان نه ډیر با اخلاق راخړي ډیر با ادب راخړي ډیر نیکوکار راخړي دی خو په کور کې د خپل خپلوانو سره مرشتي کټ کړی خبره یاد وساتئ ګوره یاد وساتئ خپلولي کټ کول دا ډېره سخته ګناه ده الله تبارک وتعالی په ډېر زیات خفه کېږي ډېر زیات پې خفه کېږي الله نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي قاطع رحم د لیلة القدر په شپه باندې الله خپلولي کټ کوونکي ته څه نه کوي مغفرت نه کوي او څلورم او زنانه دې هم دا یو خبره وساتي ورونو کې چې زنانه دي زنانه ډېرې زنانه داسې چې خواښې د انګور سره خبرې نه کوي انګور د خواښې سره خبرې نه کوي یور د یور سره خبرې نه کوي کومې زنانه چې په کور کې دا خبرې یو بل سره کټ کړي یو بل سره خبرې نه کوي حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي الله تبارک وتعالی به د لیلة القدر شپه تېره کړي خو دغه انسانانو ته به مغفرت نصیب نشي هغه زنانه دې یاد وساتي چې په کور کې د یو بل سره دا خبرې نه کوي د لیلة القدر شپه به در باندې تېره شي خو ګورئ د بخښنې بوی به ونه ویني بوی به ونه ویني الله دغه زنانه دا خبره یاد وساتي خپلولي کټ کول دا ډېره سخته ګناه ده ډېره ناکاره ګناه ده ډېره ناکاره ګناه ده الله حدیث مبارک کې راځي که نه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام را روان و چې صحابه کرامو ته د لیلة القدر د شپې خبر ورکړي خو چې را روان و په لاره کې د دوو تنو جګړه وه دوه مسلمانانو هغه په جګړه باندې وو نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو له راغی وایي زه خو دې دپاره را روان وم چې هغه لیلة القدر شپه تاسو ته وښیم خو پلان کې په جګړه وو د هغې د جګړې د وجې نه الله زما نه هغه شپه یې راکړه چې کومه شپه وه د جګړې دومره نحوست دی دومره بې برکتیا ده چې زما نه الله تبارک وتعالی د لیلة القدر د شپې هغه تعین یې ورکړو چې هغه کومه شپه وه ما خو تاسو ته د هغې خبر درکړم دا جګړې دومره نحوست او دومره بې برکتي راولي حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته وفرمایل وی ای زما صحابه کرامو تاسو ته یو خبره ونه ښیم چې هغه د مونځ نه هم غوره ده هغه د روژې نه هم غوره ده هغه د صدقې نه هم غوره ده یو ډېر بهترین عمل درته وښیم صحابه کرامو فرمایل د الله پاکه پیغمبر ضرور راته وښیه نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایلو په خپل منځ کې ښه سلوک ساتل په خپل منځ کې ښه سلوک ساتل ښه اخلاق ساتل دا د دغه عباداتو نه بهتر عمل دی او بیا نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی دا جګړه کول دا د انسان نیکی داسې ختموي لکه په سر باندې چې بلیډ ووخي او دا بلیډ چې څنګه ویښته ختموي دا جګړې کول دا د نیکو خریل خریل لکه څنګه چې په بلیډ باندې ته سر وخورئ ویښته ختم کړي داسې په منځ کې دا جګړې کول دا د انسان څه ختموي نیکی ختموي جګړې مه کوئ حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي د انسانانو د اعمال د ګل په ورځ او د زیارت په ورځ بره اسمان ته خیږي په هر ګل په ورځ باندې او د هر زیارت په ورځ باندې د انسانانو د اعمال بره اسمان ته خیږي الله تبارک وتعالی دا ټول انسانان بخي دا نیک اعمال ولې قبلي خو سیوا د هغې انسانانو نه کم انسانان چې په خپل منځ کې خبرې نه کوي په خپل منځ کې خبرې نه کوي الله تبارک وتعالی فرشتو ته وفرمایي ای فرشتو د دا نیک عمل لا نه قبلم تاسو ورته صبر وکئ خو دوی په خپل منځ کې روغه وکړه او خبرې شروع کړې خو دا نیکه به ورله قبول کړمه او که روغه یې ونه کړه او خبرې یې شروع نه کړې دا نیکه یې ورله نه قبلومه نو دا دشمنۍ او تربګنۍ او نالګۍ دا ختمې کوي ښه نو درېیم نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي قاطع رحم خپلولي کټ کوونکی د لیلة القدر په شپه باندې الله درته څه نه نصیب کوي مغفرت نه نصیب کوي او څلورم نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي مشاحن صحابه کرامو تاسو کو وی د الله پاک پیغمبر دا مشاحن پکې څوک دی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل کینهګر حسدګر انسان کینهګر او حسدګر انسانو زبې درته په صفا پښتو کې وامه د لیلة القدر په شپه باندې الله هغه انسان ته مغفرت نه کوي کوم انسان چې په خپل زړه کې بل مسلمان ته خیره ساتي کم مسلمان چې په خپل زړه کې بل مسلمان ته ګونډې ساتي کم مسلمان چې په زړه کې دا توقع کوي دا ارمان کوي کم مسلمان چې د بل مسلمان په تکلیف باندې خوشحالېږي کم مسلمان چې د بل مسلمان په بېعزتۍ باندې خوشحالېږي کم مسلمان چې د بل مسلمان په تاوان باندې خوشحالېږي یاد دې وساتي دا انسان چې د لیلة القدر شپه به تېره شي خو د مغفرت بوی به ونه ویني د بخښنې بوی به ونه ویني چې په زړه کې بل مسلمان ته خیرې ساتي په زړه کې بل مسلمان ته ګونډې ساتي نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د لیلة القدر په شپه باندې الله چاته مغفرت نه کوي مشاحن ته کینهګر او حسدګر انسان ته حدیث مبارک کې راځي وایي دا حسد د انسان نیکۍ داسې خوري لکه اور چې وچ لرګي څنګه ختموي
اور چې وچ لرګي څنګه ختمي داسې دا حسد د انسان نیکي ختمي ته چا سره دې څه شی ولیدو ستا خوښ شو وایه الله دا د ده روزي کو خو مال هم داسې راکړه دا د ده روزي کو الله داسې مال هم راکړه داغه گاډی دی داغه بنگله ده داغه جایداد دی داغه شهرت دی داغه علم دی داغه حسن دی هر څه چې دی داغو تا ولیدل وایه الله دا د ده روزي کو خو مال داسې راکړه دا جایز دی حسد څه شی دی حسد دا دی وایي الله کو مال یې راکړی کو نه راکړی خو د دې سپېرنی والا صحیح ده که دا حسد دی دا د انسان نیکۍ ختموي الله نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په لیلۃ القدر په شپه کې الله تبارک وتعالی د تمام انسانانو مغفرت کوي سوا د دې څلورونه کم یو شرابي انسان دویم د مور او پلار نافرمان بچي او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي خپل ولی کټکون کې او څلورم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کینی والا انسان کینګر انسان الله دې د دې ګناہوں نه پناه راکړي ورونو او یو خبره کوم خو دا ګناه را پکې چې د وس نه توبه وباسو ورنه د رمضان مبارک میاشت په تېره شي الله به راته بخښنه نصیب نه کړي نو بیا خیره د چا وه د جبرئیل علیه السلام امین کې د چاو د نبی علیه السلام هسې نه چې موږ د جبرئیل علیه السلام په خیره کې راشو د نبی علیه السلام په امین کې راشو الله دې موږ چېرې په دغه کې نه راولي